په کابل او ځینو ولایتونو کې د پاسپورت تړلي ریاستونه خلک د پاسپورت بیرته خلاصېدو غوښتنه کوي. ستاسو نوم په دې هیله چې روغ جوړ به یې. کابل او ځینو ولایتونو کې د پاسپورت تړلي ریاستونه خلک وایي ژر تر ژره باید پرانیستل شي. د طالبانو له واکمنېدو وروسته لکه د نورو ملکي خدمتونو په څیر د پاسپورتونو د جوړ او ویش بهیر له خنډ او ځنډ سره مخامخ دی. بله ستونزه بیا د هغو کسانو لپاره ده چې غواړي له هیواده د باندې وځي. حمید توانګړ د هرات اوسیدونکی دی او یو ګاونډي هیواد کې د زده کړو لپاره د پاسپورت جوړولو په هڅه کې دی. حمید د لوړ زده کړو لپاره ټول اسناد برابر کړي خو له ستونزه د پاسپورت ده. که څه هم په یو شمېر ولایتونو کې د پاسپورتونو د ورکړې د ویش چارې روانې دي خو په پلازمینه کابل کې نږدې میاشت کېږي چې دا لړۍ په ټپه درېدلې. د جمهوریت له ړنګېدو وروسته په افغانستان کې د پاسپورتونو جوړېدل او ویش بند شو. خو د روان کال د اتلې په 14 په کابل کې د پاسپورت عمومي ریاست د مرکزي دفتر لخوا بیرته دا چاره پیل شوه خو د پاسه د یوې میاشتې تېرېدو وروسته د لړم په 25مې او ځل بیا په کابل کې د پاسپورتونو د جوړېدو او ویش بهیر د تخنیکي ستونزو له امله وځنډول شو. بالاخره له یوې میاشتې او 3 ورځو یعنې مرغومې 25مه د لړۍ بیا کابل کې پیل شوه خو د جنوري په 2مه د امنیتي ستونزو له امله ودرېده او تر ننه پورې د پاسپورت ریاست بند دی.